دوی د ډورټي ماشومان دي. د مۍ په میاشت کې یو سهار د کالیفورنیا په سندیاګو کې ښوونځي ته د تګ تیاری دوی کاوه چې سرحدي پولیس راغلل او د دوی مور و پلار یې دواړه ونیول. خور یې بیا وایي موږ کښېناستو او ومو ژړل. زما مور ته راغله او ورته ویې ویل دا نیسې. بیا یې ځولنې د هغې په لاسونو کې ور واچولې. موږ هېښ وو. د دوی مور روسیندا او پلار فرانسیسکو ډورټي له تیرو 21 کلونو په امریکا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي. سرحدي پولیسو په پیل کې شک کاوه چې دوی د انسانانو په قاچاق کې لاس لري، خو وروسته یې دغه تور ترې لرې کړ. د ډورټي کورنۍ د آیس کریم پلورلو کوچنی کاروبار لري او کله یې هم کوم جرم نه دی کړی. فرانسیسکو چې د دوی مشری زوی دی همدی اوس ټول کور چلوي. سرحدي پولیس خبرو چې ماشومان همدې زلمکي ته پرېږدي. دوی راڅخه وپوښتل چې فرانسیسکو یې؟ ما وویل هو. بیا رانه وپوښتل چې 19 کلن یم؟ ما وویل او. دوی وویل سمه ده، د دوی غم ته وخوره. ما وویل سمه ده. ولسمشر ټرمپ دندې ته له دې ژمنې سره راغلی چې مجرمین به له هېواده شړي. د واک په لومړیو 100 ورځو کې 41,000 ناقانونه کسان او یا د شک وړ ناقانونه کسان ونیول شول. ډېر یې مجرمین وو، خو د ډورټي کورنۍ غوندې ډېر داسې کسان هم وو چې جنایي ریکارډ یې نه درلود، خو اسناد هم ورسره نه وو. د ولسمشر ټرمپ ملاتړي وایي چارواکي په حق دي چې قانون پلی کوي. هیڅوک نه غواړي چې کورنۍ دې سره بیلې شي، خو د دې خبرې یقیني کولو ته لار دا ده چې که کورنۍ لرې نو په ناقانونه بڼه امریکا ته مه راځه. کله ناکله د پلار په ګناه زوی ځورېږي چې بدبختي ده، خو حکومت دغه ګناه نه ده کړې. د ډورټي ماشومان د خپل مور و پلار لیدو ته د کډوالو توقیف ځای ته ورغلل. اوس یې مور په ضمانت خوشي شوې ده، خو دواړه مور و پلار ښایي هغسې له امریکا وایستل شي چې 11 میلیونه نور بې اسناده کډوال هم ورسره مخامخ دي.